ډاکټر صاحب ناست دی لګیا دی ډینر کوي هغو سره گپ شپ لګو چې هغو څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوري تاسو ډینر کوئ لګیا او ما ډسټرب کې خو ما تاسو نه یو څو تپوسونه کولو. نه مې پرېږدې. ښه دا راته ووایه ډینر څنګه دی؟ ډېر زبردست. ښه تیار شوی دی؟ ډېر زبردست ډېر. خو چې ته مو پرېږدو نو زه علیکم ګرانو کتونکو دا دی خورشید خان او تاسو پروګرام ګورئ سانګ آن ډیمانډ او دې وخت کې موږ په کروز کې روان یو. ډېر زبردست مېلمانه راغلي دي. یقینا چې تاسو به د خورشید د خوښې ګانا ضرور اورېدل غواړئ. نو چې خورشید نه تپوس کړو چې د کومه سندره خوښه ده. جی خورشید خان ستاسو کومه سندره خوښه ده؟ جی ما خو ټولې سندرې خوښې دي. کومه سندره به اورېدل غواړئ؟ زیاته خو چې کومه تاسو ما ته چې کوم ګېټ اپ راکړی و د بریتونو هغه او ما چې پکې شمله هغه کړې وه هغه ما ډېر زیاته خوښه ده. اول به د هغې له غوندې کې بول وې. خامخا به درته وایم خو تاسو به هم را سره لږه شان وایئ که نه. ښه شروعات به تاسو کوئ؟ نه دا خو به ته وایې. نه چوایس ستا دی. چوایس ستا دی. خبره صحیح خبره ده. بالکل چوایس د ده دی نو بول د دی به و چې ده څه وي نو هغه وطن درنه د وینې قرباني غواړي غازیانو. ګرانو مینهوالو تاسو موږ ډایرکټر صاحب سره وکړو موږ ډېرې خبرې وکړې. اوس موږ خپل منیجر سره خبرې کوو چې هغو کومه سندره اورېدل غواړي او څه فرمایش کوي مونږ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی ما فهمید صاحب هم ډسټرب کوو تاسو هم لږ غوندې ډسټرب کوم که تاسو خفه کېږئ نه تاسو نه یو څو تپوسونه کوم. اوکې بالکل تابعدار یو. ډینر څنګه دی تاسو دغه ځای کې خو تاسو خو صرف سوپ وخوړو اوس. نو سوپ دی اوس اټیک کوم په نور دغه په خوراک باندې اټیک کوم. نور خوراک باندې اټیک کوي تاسو. موسم ډېر زیات ښه دی دا کروز دی چې په پاس ست په نز هوا هم ډېره یخه لګي نو مې اول به دا سوپ وخورم. دې ښکلي موسم کې او دې ښایسته ښکلي ډینر کې آی مین جو سې پلی کومه تاسو ته ډېره ښه خبره ډېره ښه خبره ده. نو داسې کومه سندره کم سندرغاړی تاسو خوښ دی چې دې پروګرام کې ستاسو ته دغه سندره وړاندې دغه چې زما د فهمید صاحب چایس چې هغه یوي که نه ځان بچ گئی ګانې به وې ګانا به ګوره نن سبا زموږ د ملک حالات هم داسې دي چې هغې سره دغه ستا ګیټ اپ والا دغه چې دا وطن درنه د وینو قرباني غواړي غازیانو نو پکار ده چې د وینو قرباني غواړي هم دغه پلی کې نو موږ به هم د خوند واخلو. دا غانا خو به زه تاسو ته پلی کوم که نه خو تاسو یو کار وکړئ تاسو دواړه ما ته دا غانا یو ځای ووایئ نو ډېر خوند به وکړي. زه به مایک منځ کې ونیسم ځه په یو شرط زمرد صاحب به شروعات کوي. زمرد صاحب به شروعات کوي. ها زمرد صاحب به شروعات کوي خامخا بس تاسو دوه کې به څوک شروعات کوي هغه کوي. وطن درنه د وینې قرباني غواړي غازیانو په تما د ننګو سیزې ځانونه پتنګانو